د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې محمد اشرف غني د 1998 لمریز کال د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی دی. د کمیسیون نن سه شنبه د سلوغې په 29مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې محمد اشرف غني په ولسمشریزو ټاکنو کې 50.4 سلنه یا 9,23,592 رایې اخیستي او د مخکښ سیال عبدالله بیا د 9.25 سلنه 10,841 رایو په ګټلو دویم ځای خپل کړی. د کمیسیون نن سه شنبه د سلوغې 29مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې محمد اشرف غني په ولسمشریزو ټاکنو کې 50.4 سلنه یا 9,23,592 رایې اخیستي او د مخکښ سیال عبدالله بیا د 9.25 سلنه 10,841 رایو په ګټلو دویم ځای خپل کړی. د ټاکنو بل نومان ګلبدین حکمتیار بیا 3.15 سلنه 8,241 رایې ګټلي او دریم ځای لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد اشرف غني د 50.4 سلنه رایو په ګټلو د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړ. 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له شاوخوا 3 میاشتې ځنډ وروسته د 1998 لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د لومړنیو پایلو له مخې محمد اشرف غني د 923,888 رایو په ګټلو چې 50.4 سلنه کېږي تر نورو نوماندانو ډېرې رایې ګټلې وې. په دویم قطار کې عبدالله و چې 220,990 رایې چې 9.25 سلنه کېږي خپلې کړې وې. د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته ګڼو نوماندانو نیوکې وکړې چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او دوی ته یې پایلې د منلو نه دي. له هغې وروسته د جنجالي رایو بیا شمېرنې او ټاکنیزو شکایتونو د ثبت او ارزونې څو میاشتنی بهیر پیل شو. څو ورځې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپلو موندنو له مخې ټاکنو کمیسیون ته 2 وروستۍ پرېکړې استولې وې چې ټاکنو کمیسیون یې پلي کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته وویل په 9 ولایتونو کې د ټاکنو د بیا شمېرنې په اړه 2 ورځې مخکې پیل شوی بهیر د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنډلو د څارونکو په موجودیت کې په بریالیتوب پای ته رسیدلی دی. کمیسیون بالاخره نن سه شنبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې یې لکه همغسې چې په لومړنیو پایلو کې څرګنده شوې وه محمد اشرف غني د دې ټاکنو ګټونکی شو. بل ورته د افغان ولسمشرۍ ټاکنو یو مهم نومان او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سه شنبه یې کابل کې د مجاهدینو د انسجام شورا له غړو سره کتلي. په دې لنډه اعلامیه کې راغلي په دې کتنه کې ټینګار وشو چې د ټاکنو تقلبي پایله به نه منل کیږي.